د سعودي عرب نه با په کیش پک اپ باندې پیسې څنګه ورلېږي د الراجي اپ نه او ډیر مرګرو سوال کړو چې مونږ با انټرنیشنل ټرانسفر څنګه کوو په نننۍ ویډیو کې درته زویم کیش پک اپ هغه ته وایي چې تاسو په نمبر باندې پیسې ورولېږئ الته کې تاسو پرېنی یا تاسو پلار یا تاسو رور راخلی دا طریقه د تنن زخم خو په دې کې با د دریو خبرو ډیر زیات خیال ساتي هغه د تزه په سر کې ویم دا سینا چې پیسې تاسو بل چاته ور ټرانسفر کړئ نمبر 1 خبره دا ده د موبایل نمبر چې کوم دی هغه د هغه کس په نوم باندې پکار دی چاته چې تاسو پیسې ورستوي دویمه خبره دا چې په کارت کې دا کم نومي نو هغه کارت به تاسو سیم ټو سیم دلته کې د الراجي په اپ کې لیکئ دریمه خبره دا چې لاول به پاغي باندې لټیسټینګ وکئ تاسو هغه ته کمی پیسې ورولېږئ خیر پیسې بیا که تاسو په غلط دغه باندې ولېږئ هغه ریفند کیږي هم او بیا ډېر ستړي بانک والا ته بکال کې هغه وای دا سیز راوړه دغه سیز راوړه نو لک سړی په عذاب باندې شي نو دا طریقه د تزه نن مکمل خیم چې دا پیسې په تاسو څنګه ورلېږئ نو د موبایل سکرین ته مو بوزم سلورمه خبره پدې کې دا ده چې الراجي والا چې تاسو زما په خیال د 350 ریالو نه کمې پیسې لګئ زما یاد چې 15 او 13 ریال ټیکس به کټ کوو بس ایگزیکټلی ما ته پته نشته چې سو به کټ کوو او بس ما ته زما فرند وې چې وس 23 ریال کټ کوي که تاسو هر څومره پیسې لګئ نو د دې لپاره یو بل اپ ته پاغي بدن دې درته ز سیریز شروع کوم اوس موږ د الراجي سیریز شروع کړې ده دا تاسو مکمل زده کړئ بیا د پاغي باندې ویډیوګانې شروع کوم نو هغه زده کړئ پاغي کې بالکل تاسو نه ټیکس ناخلی او تاسو ته جس کیش او ایزی پیسې ته د بانک اکاونټ ته پیسې ورلېږل شي بالکل ټیکس پکې نه لې نو راځي طریقه مې زده کړئ او ان شاء الله خو زه تاسو ته الراجي په خپل باندې نه کمنټ کوم خو ډیرو مرګرو ته پوسټ کړی دی دا ویډیو صرف دا غوي د لپاره جوړم طریقې زده کړئ که پیسې په لېږئ او کنه لېږئ هغه په تاسو باندې ډیپند ده راځي د موبایل سکرین ته ځو او دا طریقه درته زده کوم سمپلی براشه دی ټرانسفر ته پلس نشان باندې کلیک کړئ په پلس نشانو چې کلیک کو بیا په دې دریم نمبر باندې کلیک کړئ انټرنیشنل بینیفیشری کې به تاسو ملک سلیکټ کړئ دا به لوډینګو کې دلته کې به کرنسی سلیکټ کړئ پی کې آر به سلیکټ کړئ نیکسٹ په دې دریوانو آپشنو کې به بیا تاسو کلیک کړئ کیش پک اپ باندې به کلیک کړئ سلیکټ بینک په کم بانک باندې تاسو ورلېږئ فار ایگزامپل زه یو بی ایل ته ورلېږم یو بی ایل به سلیکټ کړئ تاسو چې کم بانک ته لېږئ تاسو ته چې کم بانک نیږي تاسو به هغې ته ورلېږئ ښه دا صرف زه تاسو ته طریقه ښیم دلته کې به بیا برانچ سلیکټ کړئ خو زه به دا ټوټل برانچونه سلیکټ کړم هر برانچ ته به لاړ شي هغه به بیا هلته راواخلي پیسې بیا به په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ د هغه کس نوم به ولیکئ چاته چې تاسو دا پیسې ورلېږئ په کارډ کې د هغه کم نوم نو بالکل اق نوم به لیکئ ښه پاکستان سلیکټ کړئ پاکستان دلته کې به تاسو د خپل موبایل نمبر واچوئ کنټری کوډ چې دی هغه په خپل باندې اډ کړی دی ښه نوم سیم ټو سیم څنګه چې په کارت کې یا قبا واچوئ دا خبره ځان سره یاد وساتئ دلته کې به بیا تاسو نمبر ور واچوئ د 3 نه به شروع کوئ ښه ټیک ده دا به بیا نیکسټ کوي ټیک شو نیکسټ دا به بیا کنفرم کوي دا زه پیسې نه ورلېږم چې کال د تراغه به چې دوی د کم نمبر وي هغه به وای دا به 8 شي صحیح شو زه دا کینسل کوم نو دې په دې باندې پیسې ورلېږي د په دې الایټ بانک باندې په دې باندې به کلیک کړئ نیکسټ دا چې تاسو نیکسټ کړئ او ټي پی په پسې ور واچوي پیسې به لاړې شي دویمه خبره ده په دې کې به تاسو لاندې یو کوپن کوډ درکې په اخیره کې هغه به کاپی کړئ او تاسو چې چاته پیسې ورلېږلي هغه ته به ورولېږئ چې بانک والا ته دا کوډ وښایه نو هلته کې به هغوی ته پیسې میلاو شي